رسول الله فرمای وی چې کله به شړې د بل چا د عیبونو په شولېږي چې مړه په دې کې دا کار دی او دا کار دی او دا کار دی او دا کار دا به د خپل کور او د کلا په دې منځ کې نشي چې موږ الله به یې او شرمېدا سره تر شي مو چې لکه دې چې الله کوي ما دې پردي شریف چې د خپل شبر اخلاص کړی دوه دغه غیبتونه مې خلکو له شروع کړه هیڅ په درې بده کې نه دا تذکرې ته کوي ته به د قرب د منځ کې نشه الله به تعالی ذلیل کې رسول الله فرمایي وی چې کله معراج ختمه یو قوم ولید چې د قلعینو کانو په غیبت د خپل مخ او سینه تراشله ته پوښ مو کې داخله څو دی د هغه انسانانو چې په دنیا کې غیبت کوي عبد الله بن عمر په مجلس کې ناسو د حجاج بن یوسف باندې چا بیان کړو ابن عمر سے ورته ویلي وی کپدې کې چرته حجاج بن یوسف ناسو نو آیات دا خبره کوله شو نه وي د قدر رسول الله په وخت کې غیبت چې په صفت په شریک موجود دی واغه دغه په یاداش باندې خپکیږي دا غیبت ته کبه کې نه به خو بختان دی قران کې الله فرمایي درجه لکه مسلمان سړي چې مړي خوګه سړي خوري بګر چې غیبت کړي نو دغه طریقه سره یو طریقه علماء دا ذکر کړی چې داغه مستقل بکنه وغاړي دیمه طریقه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دشنه قلا کته پویږي داغه بکنه غواړم جنجال تی جوړیږي یو هغه سړی لري دی نو دوه رکعات مونږ وو کې والله د بوې چې ما معاف کو فلانه سړی معاف کا به امید در چې الله به تا معاف کړي دغه دومره سختی را امام نووي رحمۃ اللہ علیہ به وکسان دغه نه مستثنا کړی چې دغه غیبت جایز دی یو دا چې کله په انسان کې شری نقصانی دا خلکو له ویل چې لکه بده کې دا جرم دی ملاکی دا د خلکو عقیده ورانه د قران او سنت دی اړې په بل طرف باندې نو دا به کتویل سم معنی په دې کې نه